بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. د نظارت بورډ لخوا په کابل ښار کې د درملو او خوراکي توکو د فابریکو څارنه. په هیواد کې د لوړو زده کړو په برخه کې د 270 میلیونه افغانیو په ارزښت د لابراتوار وسایلو پیرودل. او په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ د کړکېچ زیاتوالی. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1403 لمریز کال د کب 11 او د 1446 قمري کال د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اداري معاونیت په هدایت د سټنډرډ ملي ادارې د عمومي رئیس ملا فیض الله تمیم په مشرۍ پلاوي چې د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي او د صنعت او سوداګرۍ وزارت استازو یې ملتیا کوله د کیفیت تنظیم په موخه د خوړو او درملو له ځینو فابریکو څخه څارنه وکړه. ښاغلي عزیزي د یادې څارنې پر مهال د رسنیو له لارې کورنیو تولیداتو ته په بازار موندنه ټینګار کړی او د هیواد په اقتصادي وده او د روغتیا په تامین کې د معیاري تولیداتو رول مهم بللی دی. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم د یوناما له مرستیال اندریکا راتواته سره په کتنه کې ویلي دي چې دغه وزارت سږ کال د 270 میلیونه افغانیو په ارزښت د لابراتوارونو د تجهیز وسایل پیرلي او کوشش کوي چې رښتینی متخصصین او مسلکي کسان وروزي. ښاغلی ندیم د تحصیلي نظام د لا پیاوړتیا د لابراتوارونو تجهیز او د تحصیلي مرکزونو لپاره عصري وسایلو برابرولو او نورو برخو کې د یوناما د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د غراض دې کتنه کې د یوناما مرستیال ژمنه کړې چې د افغاني او بهرني استادانو د جذب سربیره به د تحصیلي بنسټونو د لابراتواري موادو او وسایلو برابرولو برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. الجزیرې د مصري چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د یاد هیواد په پلازمینه قاهره کې د حماس اسلامي غورځنګ او اسرایلو ترمنځ غزه کې د اوربند دویم پړاو مذاکرات پیل شول. حماس تېره ورځ د یادو مذاکراتو د پیل لپاره د چمتووالي خبر ورکړی و. د شوي هوکړې له مخې به په دویم پړاو کې نږدې 80 اسرایلي او سلګونه فلسطیني زندانیان آزاد سي. او په پای کې د نړۍ څخه د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اوکراین مشر ولادمیر زلنسکي د روسیې سره سولې ته چمتو نه دی او په سپینه ماڼۍ کې د امریکا بې احترامي کړې. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د خپل مرستیال جي ډي وینس په ملتیا یې تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې له زلنسکي سره ولیدل. دغه لیدنه چې د نادره معدني موادو د هوکړه لاسلیک لپاره پلان سوي وه په دې لفظي شخړې بدله سوه. زلنسکي له سپینې ماڼۍ تر وتلو وروسته د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا له مشرانو او ولس څخه د مرستو مننه کړې، خو ټینګار یې کړی چې اوکراین عادلانه او تلپاتې سولې ته اړتیا لري. قدرمنو لیدونکو له ملتیا او مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښه